مننه نن خو دا شای به دال دی چې اوس خو ښه دی وایي چې جانانه مخ ته شالیار کسه جانانه مخ ته شالیار کسه شین کمیس ته څومره ښکلی د کتان مننه کوم تاسې شعرونه نه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې بیا شعرون راغلي دي ډېر قدرمن شعرون دي په مدام راګورون دي چې ځان چې دی مرګ غږ خو باندې وکړه چنده وشي په ورځ به ځان چې نه رانوي یا مړی خو د خپې څا کار نه وکړم مننه کومه قدرمنه په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې مخکینی سره د خلک په زړه کې ځي لري که خیر وي کتابونه یې په زرهاوې چاپ شوي دي یوه پیره مو لوستانه درغلی ځکه چې زه چې خبرېږم خلک وړي وي یس یوه لرئ که چې راونه وي خو مخکې نه مو چې دغه که خیر وي دوه مونده ته ورمخته کېږم یو بل نه راون دي چې اول که نه کتوب که وخورم یې دغه شاعر نوم دی چې چلی صاحب چلی صاحب داسې ورېرر څایې السلام علیکم خیلی جوریت بیات خدای سرگا کتابینا به یار صدلی نمی روان دی انشاءالله گردیز تا رسیدلی دی خیره خوشار و به رسیگی که خیره ملګرو خدای مو ژوندي لره ټول خوشحاله اوسئ ما سره خو شعر څه داسې دی توجه م غواړم وایي چې په هغه ځوان مدیر مامور ولا کټل وهي په هغه ځوان مدیر مامور ولا کټل وهي چې وظیفه هم کوي څنګ ته شي بوتل وهي او بیا وایي چې هفته کې څو ځله نشه کړي خپل کالي چیرې کړي هفته کې څو ځله نشه کړي خپل کالي چیرې کړي په دې خو خدای رسېږي خدای دې دا ګنډل وهي په نه خبره پښتانه یو او بل وژني سره په نه خبره پښتانه یو او بل وژني سره که دا غیرت وي نو مولا دې دا وژلو وي او د باندې خیر کور کې ښځې هم ترې نه ډارېږي ګوره د باندې خیر کور کې ښځې هم ترې نه ډارېږي پسې ورپورته شي په سر یې په سینډلو او غله هم سړي نشول مفسد هم ادامه ورکړي غله هم سړي نشول مفسد هم ادامه ورکړي مونږ هم ستړي کړو الله دې دا چې چلو وي چې د میږي په شان د ځینو خلکو وشي وزر چې د میږي په شان د ځینو خلکو وشي وزر او په څنګ درځي چټي وټي دي په څنګلو وي او ورته مقصد دا ګلبشري خان وروره وایي چې چلیا دا خو نه پښتو ده نه غیرت وي په خدای چې چلیا دا خو نه پښتو ده نه غیرت وي په خدای چې پښتانه پاسې نه حق یو او بل وي بالکل دا څه غیرت نه ده چې په خپل وریر سره چک شي وایي بیایی چې میټر ده بیا یا میټرونه میټر ده بیا یا میټرونه لا غړه ټنډه تا څیک نه کوسلومي ګلبشري خان زنده‌باد ګلبشري خان زنده‌باد دوی نه لرم داسې الفاظ نه درته لرم خو مخکې ما څه وره دا کیسه کړې چې ما مې تشویقوی هسې مې ورکوی چې چیرې وي درېیم دی نه ځکه دا نه سړی به وم نه څه به دومره صفات ورکوی زه به یې اسکره په رښتیا سړی یې بیخي به بیا کیسې نه درسره کوم بیا مننه کوم یې توسې نه چې چلي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شاعر ووایي چې ډېر ژور مطلب کې و که څوک په غور سره فکر په وکړو یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې د ریوبو په تال کې پریت وي په هغه وخت کې دا شعر لیکي ایونو من سره مو یون دي چې هغه د په سار تیر شي یس را خو پریا په وزیرونه یو شکړه پر ورزي نه د پاته نه لګي چې دا مو یون په دند د کلار درې پریت په کله په میاشته یې دغه شاعر نوم د که خیر وي ګلزندای صاحب السلام علیکم جوړی تکړای خزاندان مې ولې د شیخ یې نه ماشاءالله ګلزندای صاحب نن خو ډېر ښکلی برخه لکه کورته تو ودانی ته کورت کو ډېر خوشاله ست تر ولا کې شو
چلای صاحب دا داس په خورونه غریبونو سیاده په دولتمن سیاده وی چې یو رقم خورو کو کا غریب کا دولتمند ده یو رقم خورو کی کا غریب کا دولتمند ده حلال په حرامو کې هر سړی شکمان او په هر څه شموړه دي خو نفسي وژلیدل شي په هر څه شموړه دي خو په نفس وژلیدل شي سبو ویګارو زیته خو په خپل زلفې کارمان ده د بل چا غام او کله کې د زول په غام وختای د بل چا غام او کله کې د زول په غام وختای د عمر خو د داسې زندگی کې غون غم جان ده او غریب چې نه لوخري بیا سبو په غام شنه ده غریب چې نه لوخري د سبو په غام شنه ده په ورځ د قیامت کې غریب خامخا ګډمان او چې تار ناراضو شه ګلزنده شکر گزار یم چې تار ناراضو شه ګلزنده شکر گزار یم خوند ای تو راخم ته زړه ډېر ارزمان دا وکی چې دا شعر تو څه ژوندای دی ګلزنده صاحب ژوندای دی ته ناراضو شه ویایی چې یې سرندب ده زه زندګ شم یې سرندب ده زه زندګ شم او وړه خلک غنم کاری مولا لایر بشه مننه کوم ګلزنډینا ډیره مننه کوم واقعا چې ډیر سبکی وی ډیر ژور شعر لیکلای و پرمختګ به طبق غوړم یس که خیر وی میګ یو بل داسې شاعر لري چې یو د پسترګه مې یو اپراتسیک نه دلای واقعا چې د شیرینه هر چا ویل دی یو خواندې نو خوسته یو مقصد نو خوسته دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وی شړ شنګوال خپل شعر ضرور السلام علیکم ګل خان خیر جوړې خیر دلته خدا خیر ډېر داسې راون شم اوس کرا په ورزش کې کلوب کې دا خو دا کیسه خودو کنه خو بل د میز مبارکي آتا یم نام دې ډېر رنگ ور کړه دا میز دې ډېر خپلای کړه دا خریدي بس خدا غا دې شعرونه وړای دی شعرونه ستړي ماشه وړه د چوکۍ کې ډېر ما ورته وړه چوکۍ مو تکړه بیا کړه کار نه ای نه څوک کومک دي سره کی چې چوکۍ دې ته اوخلی میزونه ته اوخلی وشه ورځای ما مو سره یو شعر دې چې په غوسه نشای یای چې ګناه د خپل دی دی سړی نه پلور جوړوي په چاپلوسۍ د خپل اعتبار جوړوي وای چې چاپلوسي لویه ګناه ده چې بنده ته بندګي کې خبر ته غوږ ده یای چې چاپلوسي لویه ګناه ده چې بنده ته بندګي کې دی حلاله منه نسه که ځون وخیور جوړوي یای چې په جماعت کې یوه روپۍ چولې نه ده د زکات او د ثواب په خاطر په جماعت کې یوه روپۍ چولې نه ده د زکات او د ثواب په خاطر د بچي دی چې واده شي په زرګونو ټانک ته کور جوړوي یای چې اروم خورې اروم ګټې اروم وخلې په ډېرو پلمو اروم خورې اروم ګټې اروم وخلې په ډېرو پلمو د جګ جګ بلډینګونه ډېر په سور جوړوي یای چې زه مامور یم په 500,000 افغانیو مې مصرف نه پوره کېږي خبرې ته م غوږ ده یای چې زه مامور یم په 500,000 افغانیو مې مصرف نه پوره کېږي څه خبره شته په لکونو میلیونو چې خپل کور جوړوي مننه اعلان وکړي چې 5 بس څلورم ته ضرورت ته چې ورسې بیا یې ورور مقرر کړی وي اعلان وکړي چې 5 بس څلورم ته ضرورت ته چې ورسې بیا یې ورور مقرر کړی وي چې نه واسطه وي نه پیسې وي ډېر به شي ستړی چې ځون مامور جوړوي یا چې باز که شړشمګله زنده باد تو شعرونه وي که رئیس د کوم مقام شوی د رشوت خور نه به مزدور جوړوي ښه نظر ده تایید وړ نظر ده او یای چې چرګل مې تو په برد که خاک شو
لکه سا ها چرګل مې تو په برید کې خاک شو په غام د سره شاده کړي کړي برتی مننه کومه څه ووایې خو پرې چې هر څه ووایې امیګالي کې قدرمنه یو شعر سره دی که اجازه وکوئ مننه کوم وایي چې هر وخت مالش کې په دروغې وې لاګیا چاپړوسه هر وخت مالش کې په دروغې وې لاګیا چاپړوسه نه کې راایستی وه خبره تر رښتیا مننه خپل ځون ښه صحیح ښایې چې زه خو ښه سړی یم خپل ځون ښه صحیح ښایې چې زه خو ښه سړی یم انر خال کې د خروپه کړه خانه چاپړوسه خوله چړپوې لکه ګیدړه چې شالاغ ویښه خوري خوله چړپوې لکه ګیدړه چې شالاغ ویښه خوري بس کله کله یې دفتر نه وکه غلا چاپو کله شکور ته کله پیړ ته یې له دله تخته کله شکور ته کله پیړ ته یې له دله تخته څپلۍ کې سیخه چې رئیس نشي خپا چاپړو مننه گل بشر خان شد اندستړی نسخت نه مانه تو گل بشر خان شد اندستړی نسخت نه مانه تو یوه ورځ ور به کې یوسف ته په رښتیا چاپړو یاره بیخي د انتظار خلکو نه ګل بشر خانه کوشغې جوړې شوې دي کوم چې چمچې خو په ځای پرېږده کوشغې ترې جوړې شوې دي د بنده بندګي کوي د خدای نه غواړي دا زنه رئیسونه وړکې دا رقم ته دي چې کله ته دفتر ته ورشه په مامور څه بابریږي وشه ووایه چې زه دا غلی نه وایه سړی تو پوډر راویچ که نه زه خو رئیس یم داسې غوسار درې مې خو ته ویلر غلی رئیسونه صیبونه میښدنده پیږي ممرونه سما براګه خلک په مخ کې کورم سراوی بیا ول غوخای کوي خو چې کله خلک درې ولته دا ټور پر ما کا اس خلک ما زوره وای مننه کما قدرمنه لیدون کې اوریدون کې میګ مشاعره د غزي پر او بیا چې زګول بشر خان سره د داسه قدرمنه شعرونه تو ست حاضر کوم یغه پر په لوی مهربانه خدای سپارم